یا خدای دا چیرې را پخه کا مازغه بیکار نه کوي بیراله آنو تا کور ته راوړې څه دي په کور کې دي څه تا وچ خشاک راوړې دی سبزي دي راوړې ده چیني دي راوړې څه دي راوړې دي چې ته ماته وایې چې چای پخې کړه ډوډۍ راوړه ستا نور کار سره د خوراک نه خوراکي ټټو اوس ځانونه زه سم پخ کړي بل ډکېږي او تشېږي چې خیمه وخه نور کورونه مه راخبره وخه او ستا په کور کې دي څه ولې دلته وټلې څه چې دونه تکړه دغه بیزي پیسې دې راخلاصې که څه کار روزګار پرې روان کړه او یا په هغه بیزه باندې سعودي ته لاړ شه شپږ کاله وشو ترې دې کولر ته وګوره ورځ ورځ غټېږي سم کیبین د نڅا شو همدا د څه پته نه لګي ظالمه ترې به کار روزګار به کولې د بیزي پیسې دې باندې کړې خراب کړه کو بیزه به یو کولاړ شه سموران ریډوي ورنم پسې اوس په سره ګورم دې بیزي والا سره ښه ما ته معلومي پردی ډوډۍ ټولې ختمې کړې د خلکو نه ډوډۍ خوړې سعودي تلونې پته نه لګي زم مسافریلا چې پوره دې شي ارمان زم مسافریلا چې پوره دې شي ارمان وبا جاړې ته چې سعودي ته شم روان ساده ګوله لاړې په مسافر وا صد خددي یا صد خددي تاسو نه غم شته که نشته د څه شي دا تریسل چې ما لګیا کړی دی که نه نو ته ولې نه ورسېدې داجي زه د تریشلې مرشلې نه کوم بس چې د غنمو لوبې سره وکړو تریشلې سره کوم د ریبل د سعودي ته روان یم په مسافرۍ باندې یو دوه ورځې مې ناستیا خو راته راکړه صد خلدي یا مې دغه ستا د دې ویزې چې کوم دی که نه د نن تاریخ سره شپږ کاله برابر شو نه تپوس ته نه پوښتنه شته او هغه شته کال ورته پرېښی دی نو دی به ته څه کوې څه به خو دی زه نه ځم داسې تریشلې مې اړه مې ورته نه کېږي نه ځم ښځه نو دا راته ووایه چې خورې به څه دا راته ووایه داجي تریشلې مرشلې له کله کومه چې زه ډوله غنم خورم نه د غنمو ډوډۍ نه خورم نو څه به خورې دا راته ووایه داجي زه به هغه غټې وریجې خورم او یا به ګربرې خورم دا ګربر پکې څه ته وایي دا هغه ډوډۍ په منځ کې چې بنګوپي واچي هغې ته ګربر وایي مېلمانو نه پوهېږم داسې څه وکړه که نه چې نن به دا فیصله کوې ځکه چې ته خو د کار روزګار نه یې راله ویستې پوه شوې نن به ورسې دغه بیزي والا سره به خبرې وکړې هغه موټاخان به دا څه روان کړې تاسو دواړو په یو ځای باندې کاغذونه جمع کړي وه پیسې پوه شوې که نه او وچ هغه پسې وچ ځان سره روان کړه نن ورسره حساب کتاب وکړه پاسه بس تریشلې باندې مه کوه او دغه بیزي کاته کې به منډې وامه بس ورته څه وته یم ورته وایې زمونږ د دې بیزي څنګه چل دی دا به زه به کله څه ورته وایې بال به زه کله ځم بس زم مسافریلا چې پوره دې شي ارمان بله که نه څه خودلي ده دومره ګرمي ده زما دومره ګرمي کېږي د دې موټا خان به څونه ګرمي کېږي یا داخل موټا خان یو موټا خان یو اے مسوکی سلام علیکم وعلیکم السلام ورندر موټا خان شته هغه خو کور نشته نو چېرته تللی دی ورندار یا ساده ګلې له موږ دې څه پته لګي چې په کوم طرف تللی دی خو سهار وتی دی نو ښه نو زه خو پسې د سهار نه ګرځم داجي راته وایي دقه راته وایي موټا خان ځان زبوزه موټا خان ځان زبوزه موږ یې په غم اړولو او ځان یې واړو ویزې پته نه لګي چې د چا نه اخیستي اوس دا سړو پته نه لګي چې د کوم ځای دي د دوی دوکان کوم ځای کې دی او دفتر یې کوم ځای کې دی او ګودام یې کوم ځای کې دی وایي نو زه څه وکړم یو تیو یو موټا خان دی او دواړه ګرځي شپږ کاله موږ چې پیسې مو ورکړي دي او د پته نه لګي د دې میاشتې واته او د بلې نه واته پته نه لګي چې تاسو نه به څه سازېږي لوپرانو که بیا پسې راغې ورې ښه به نه نه ما زما پکې څه ګناه ده ورندر ته خو موږ ته نه غېږي شابه ده دا خو ځان له د خوینې طرفه ده دا خو سمه سرمه چې وه په ایمان چې په پوزه باندې مچ نه پرېښودی دونې بې عزته کړو د ور نه شاته دا چې مخامخ وې څه به یې راته کوئ یا الله خیر په خیر علي موټا خانه د خدای چېرته غیبې په تا پسې د سهار نه ګرځم کور ته درغلی وم مړه نن لسمه ورځ د هغه ویزو والا پسې ځم راځم کور یې بې عزته کړم راشړلی وم د کور نه ښه زه خو داجي په تا پسې راولېږلم وایي ستا د هغه یو ځای کاتلی په یو کمپنۍ کې او وایي لاړ شه عزت یې د خپلې ویزې غم ځان له وکړه نو ما ته خو ځای نه دی معلومه ولې دوکان ته تا ته نه دی معلوم دوکان نه تښتېدلي نشته دوکان یې بند دی داسې پسې کور ته ورځو راځه هېڅ غم مه کوه ما ته کور معلوم دی راځه تا ته معلوم دی السلام علیکم څنګه دی روغي طبیعت دې ښه دی هغه نیکان دې څه شو خیر دی
تاسو خو له کینې لږ څه صورت شئ کینې موټر خانه دغه ته دغلته کینې نه ته ماته ده ووایه چې ستا دا نیک بخیر موږ له څه کوي یار شپږ کاله دلته لاړو او رالو او نه د ویزې پته لګي او نه د پاسپورټ پته لګي لکه خو کار دی کېږي که نه نو څنګه کېږي دا به کله کېږي دا خو د شپږم کال د موټر خانه څه خیر دی او که نه او ده خو د خلکو د نورو ډوډۍ ولې د خېټه د مخکې روانه ده او د سعودي پته نه لګي فیزي او که نه دي یوازې ستاسو نه نور کسان دي د هغوی کار هم ټیک شوی دی او نو بس بیا ستا هغه نیک څه شو زما نیک په روم کې دی او ورځم پسې یو ستړی راغی ستاسو لپاره به ورته اواز او بله خبره دا ده قسمتدار یې دواړه بس ورسه ځه ته خپل نیک ته واس کې ځه صحیح ده او ستړی دی که نه ستړی دی خو دا تېره وایه موږ بیا لږ دمه کړو تاسو صحیح سره صحیح وباسم. ورځه موټر خانه دي دې راځه ته ته خبره کوم دې خلکو خو نه دکان شته نه دفتر شته دا څنګه چل دی خلک چې ویزه کوي د چا نه ښه مقامي ځای ګوري ښه صحیح سړی ګوري چې د ویزو کاروبار کړی ټوله دنیا پېژني دا خو څوک پېژني نه په ګنګپاڼې وختي تاسو څه په غم وختي یار من د څه پته وه خو هلته دوکان یو که نه هغه نه خو دوی راووته که نه السلام علیکم وروره وعلیکم السلام بخیر علي بخیر علي څنګه لږی ښې طبیعت دې ښه دی خیر کښېنه ته کینې موږ به کښېنو خو تا ته زه یوه خبره کوم چې تا زموږ د ویزو څنګه تېرو وروره کار هم کېږي خبره مې روانه ده کار پې روان دی خو تاسو ته پته ده ګوره کرونا وه په هر ملکونو کې مسله وه ستاسو خبره روانه ده انشاءالله دې ورځ دوه کې به ستاسو کار وشي او د خیره یو سړی مې راغوښتی دا د سعودي دا کاته کټ کوو نو ما کینیډا ته ولېږه ما مه ځه ولېږه کار به موشي تاسو لږ صبر وکړئ لږه سوال یو سړی مې راغوښتی انجینر ده د خیره اوس به راورسي ښه نو څنګه څه غواړې مړه زموږ په کور کې ځای نشته وایي دي پیسې دې له بندي کړې وي سعودي ته ځي او که نه ځي راکړه مړه ته عجیبه کار کې ما له خپلې پیسې راکړه ډېره زما نه دې په تلي کې زرغونه خو به کښېنه موټر خانه کښېنه خبره ورته کوو وروره موږ د ویزه لګي که نه زه در پسې درغلی وم تاسو پسې زه در کار به وشي که نه نو دا زما ځای دی ظالمه دلته دا خلک به څه وایي دلته هم غوبر جوړ کړی وروره عربي مې راغوښتی عربي تاسو قسمتدار یې اوس به راورسي بس کوم شوی دی د خدای ظالمانو چې څوک لېږئ نه سعودي عرب ته د سعودي عرب ته لېږئ نو بل ملکونو ته نه لېږئ نو ولې د پاسپورټونه په ګودام کې ځان سره کوي کله موږ کله وایي نن کېږي او کله وایي نن کېږي او مګله خلک چرګان راوړي او خوري او بیا راته وایي دا څنګه چل دی موټر خانه خو چې نه لېږلی ته به مې لېږې که السلام علیکم كيف حالك يا حبيبي؟ انت كويس 100 دا وي تاسو ډېر خوش قسمت یې سلام علیکم وعليكم السلام كيف حالك يا حبيبي؟ دا څه وایي دا اوس څنګه یې ښایي خیر دی جي حالات بیخي خراب دي كيف حالك؟ دا وایي چې هغه ویزا يا ویزا روح کاناډا كندا نو كندا انت اولي سعودي عربية هلکه سعودي عرب ته ځې وایي سعودي عرب ته چې خو دا ویزې سره خوړلې خو راله ولګوئ که نه شپږ کاله وشي جي ته زما دا خبره په غور باندې واوره صحیح ده داسې کار وشي چې موږ خوا خرڅه کړه په ارامۍ ولاړې ټانټې خرڅې کړې شنې په شنې ما یې سعودي ته ځمه چرګان هم خرڅ کړه دنیا د وخت سونې مې پرته وه هغه مې خرڅه کړه او ځان له مې ویزه واخېسته دې چپړ ته مې پیسې جمع کړې او اوس وایي نن او سبا د دې میاشتې واده او د بلې نه واده انت خيمار يا حبيبي همدغه شی دی ما د څو پیري ویل دا خبیب نوم دی خپل او ما د خپل نوم بلخې دا خبیب نوم دی هلته خیرمار په دې ته پوهېږي چې هلته به دې کار ټیکي او تنخوا به هم دې د بل نه شل ډېر زره سوی قسمتدار یې انا بوري ويزي لا تعداد دا وایي د دنیا ویزې مې ځان سره وړي دي دا لا ډک دی تعداد ما في مشكل لا نو څنګه تعداد دي نو چې خو چې راوړي دي سر خوړلې دا سبا مشکل پکې څه ته وایي یا لکه دا وایي که نه بس وې سبا که خیر ستاسو کار کېږي سبا به ځئ د خیره ښه سلام علیکم انا انت 20 انت مرسلين انت خيمار نسختين دا وایي که نه بس وې کار هم شوی دی او حالات لږ خراب وو که نه کرونا مرونه وه نو بهر ملکونو حالات خراب وو انت حوالا ويزات ولا تعداد ما في مشكل خلاص ته وایي هغه خو ما پیرې غواړي دا بوجۍ موږ څه د ویزو ډکه هغه خو وایي ماف کوي معاف کړي ته په دې ته نه پوهېږي په دې موږ پوهېږو هلته به ته په مزې کې
ها ما به مشکل دي ته چې مزي بګي دی خو کله موټر خانه ساده ګله کار کیږي دا ثبوت یې راته وښودو که نه او پوجه یم ډکه ده کار کیږي که خیري چې څنګه ستا خوښه ده که نه زما هم خوښه ده ځئ چې ځو موټر خانه په دې به یقین نه ساتي اوس ګنټه پس ورپسې رنګ درځي چې لکه تکرونه ده د خدای ظالمه ته چې من ته ځي چې تکرونه صبر جميل ألنا خلاص ما في مشكل صبر په دې خو زه پوه شوم زه څه پورې به صبر کوم منګه چې وایي دا دونه صبر دی وکړو خو بختور یې دا کار شوی دی خمار انت خمار خلوص خلاص کار دې کېږي سر به انشاءالله تاسو ځئ د خیر دا خو جوړ دا ویل برابرۍ کې چې دوی په جاز کې به ولیږو زر به ولیږو زه دې سړي ته حاجي صاحب په پښتو کې خبره کوم ته خو پیسې هم نه پوهېږي که د دې جاز دم بچ شم که نه دا ربی نه دی د ده د کمیس به مکمل لا وڅنډې که د دې جاز دم بچ شم نو دا یاد ساته ته زما نه په دې علاقه کې نشي یاروره په دې خلکو مړه کړو که نه او په دې پیرې کې بچو يا حبيبي مړ اختر ګوره ته مجیبه کار کې خلک هغه خلکو نه بیزه اخلي چې مقامي ځي په هوا کې خلک بیزې میزې ځان نه کوي ته ځې ځي زما نو بس سبا راځه ډېرې خبرې مه کوه یاره دلته دا خلک وي دا خلک بس یاره دا مېلمه راغلی دی او لکه زه به سر بالکل بس ما في مشكل ويزا لا تعداد يا حبيبي زه بس خپه نشي یاره ما یو ګیلاس شربت خو به درس کړی وې یخته ګوري ټول جاکې مې څه چا نه دي کړی لکه دا تاسو چې کویدار سړي کار کوي دی تاسو خو بل لکه کار یې خاص کړی دی مونږ یې چانس ته پرېږدو که نه زه صحیح شو ده خبره نه نشي یاره یاروره وی حالات خراب وو او اوس کار وشو د خیره دا راغلی ستاسو قسمت خو مخامخ هم ولیدو ټیک شوه تاسو ځئ د خیره سبا کپړې مپړې هم تړلی خفه نه چې سبا به موږ کپړې مپړې تړلي نه نه موږ دغه ځای به زه به ځو موټر خانه دې ته خو برابرۍ کې مخه کوم سلام علیکم وعليكم السلام هغه موږ په جمع څه پیږي په سلام خو پېږي که حبیبي دی که نه نو څه کې تنفيخ باسا خلق داس لانجي کوي دا خو خلک چې په موقر عالم کوي د والو د شریخ وراک جوړو چې ته رالې یاره داسې کار چې وکړه ته رالې یوازې دا خو نه دی که نه ویم داسې کار وکړه پرېږده نورې خبرې چې کوم پاسپورټونه هم د خلکو نه اخیستي دي ټول هغه مخامخ سیند ته وغورځوئ پوه شو که نه وا دې اورېده او دا ټول ډبلینګ راغونډوئ او ځای چې ته خو بل کلي ته ځو دا ښه دی چې ته رالې یوازې دا خو نه دي د دنیا خلک دي که نه زه په هغه ځای کې راځم چې کوم ځای زما ضرورت نه او راځئ زه چې ځو موټر خانه هسې خبره ته کومه ولې زه مزې د ربي سره یو پیره بیا مې راوړ شوی وې ولې څه دې بیا دې پړه کې څه چل راغی د پړه کې مې ولې څه چل راغلی دی چې د ربي نه تپوس وکړو چې موږ په کوم جهاز کې ځو دا یو نیم جهاز خو تا نه شي وړی هسې تپوس خو دې پکار دی او چې د کوم ځای نه موږ جهاز په هوا کېږي خبره وعلیکم سلام بخیر علي خبره وره بخیر علي سلام علیکم موږ خو واپس تاسو ځای ته در روان یو مېلمه بخیر علي ته یې جوړ باندې کړی وې خیر شه خیر شه موږ د ربي سره ملاوېږو که نه د دې سړي وزن هم سیوا دی هسې نه دي بېزۍ نه بېبار شي نو ما ویله چې د ربي سره ملاو شو که نه چې موږ به په کوم جهاز کې ځو دا خو چاړاګان شو ملګري ته راته وویل هغه عربي کم خوراړی هغه عربي خو داسې لار اورې که نه په دې سیده لار باندې انا کپل خو دا دی یا حبیبي نن دې بیا وینم سترګې سرې جنکې باندې پر ما د کړلم بې جنکې ولا شایسته یې ښکلې